په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ هر کال له لوی اختر څخه په افغانستان کې په ځانګړو مراسمو او بېلابېلو دودونو سره لمانځنه کیږي. د تیرو کلونو په شان سږ کال هم خلکو لومړۍ ورځ د اختر د لمانځه په ترسره کولو سره پیل کړه او جوماتونو ته تر تګ وروسته یو بل سره یې د اختر مبارکۍ وکړې. لوی اختر په ټوله اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو لپاره ځانګړی ارزښت لري او په هر هیواد کې په ځانګړي ډول او په جلا جلا توګه له دې اختر څخه لمانځنه کیږي. دلته په افغانستان کې هم له دې اختر څخه هر کال په ځانګړو مراسمو سره لمانځنه کیږي. موږ دلته راغلي یو د کابل ښار په یوه څنډه کې یو جومات ته دلته ګڼ شمېر کسان د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره راغلي دي. ورځو له ځینو کسانو سره خبرې کوو. سلام ورور، اختر مبارک، جوړ بخیر. وعلیکم السلام، تاسو د اختر مبارک سي او خصوصا افغانانو ته جدید خلک دي دیو ته د اختر مبارکي وایو او په نړۍ کې چې څونه مسلمانان دي هغو ته دې موږ اختر مبارکي ورو. ډېر زیاته مننه. څنګه د اختر مسکال بیخي ښه ده انشاءالله، د امن فضا ده او ډېر خوندور اختر ده او په ډېره د امن فضا کې د اختر مونځ ادا سو. له تیرو کلونو سره د دې اختر تفاوت څه ده؟ په سږني اختر کې څه ته خوښ یاست؟ کوم څه ته خوشحاله یاست؟ یوه خبره عمده خبره خو دا ده چې اسلامي نظام ده، امارت اسلامي ده او په هر ځای کې چې د اسلامي نظام خپل هغه چې دي دا نظامي عسکر چې دي یا پولیس چې دي ښه امنیت یې نیولی دی، هېڅ مشکل نشته د امن له نګاه نه. او بل په ډېره خوشحالۍ کې ډېر خوشحاله یو د اختر په مراسمو کې او د اختر په مانځه کې چې ګډون. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اختر ولرئ. تاسو نه. خلک وایي چې سږ کال لوی اختر ته په دې سره خوښ دي چې په هیواد کې امنیت راغلی او ټول خلک په ډاډه زړه سره کولی شي له اختر څخه لمانځنه وکړي. عید شما و عید تمام مسلمانان. ستاسو ټول افغانانو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارک وي. دا لومړنی اختر دی چې ډېر ښه فضا او ښه امنیت دی. لمونځ مو په ښه توګه ترسره کړ. دا ډېر له خونده ډک اختر دی. د تیرو اخترو په نسبت سږ کال د خلکو حضور زیات دی. د تیرو کلونو په پرتله سږ کال شکر امنیت او سوله راغلی دي او هیڅ راز ستونزه شکر نه لرو. د اختر د لمانځه له ترسره کولو او یو بل ته د مبارکۍ تر ورکولو وروسته زرګونه کسانو د قربانۍ پسونه حلال کړل او زیاته یې کړه چې قرباني په لوی اختر کې د دوی لپاره ځانګړی ارزښت لري او د دې قربانیو نیمایي برخه به په ښار کې پر بېوزله کسانو وویشي. هر سړی قربانۍ په طرف روانېږي، پوه شوې. نو دلته تاسو وینئ، مشاهده کوئ چې مثال مسلمانان ټول قرباني کوي، پوه شوې. بیا دغه د قربانۍ غوښې په حساب په څو حصو ویشل کیږي، پوه شوې. بعضې په فقراو ویشل کیږي او بعضې مثال دوستانو دپاره کیږي. نو د اختر لومړی ورځ د همدې ځای نه پیل کیږي. په خیر. کابل ښاریان وایي سږ کال په هیواد کې ډیری کسان بېوزلۍ سخت ځپلي دي او باید ټول بډایه کسان د اړمنو لاسنیوی وکړي. والا همنه خو ډېر زیات خوشحاله یو، د ټول افغانستان خوشحاله دی، خو همدغه چې دی کې بیا بېروزګاري ډېر زیاته دی. دغه بیا خلکو د ډېر یوه ستونزه ده چې او دا بیا خلکو ډېر ځوروي او کړوي او دې کې بیا خلکو اکثره داسې خفه ښکاري. او ما درته ویل چې سږ کال اختر خوند یې بیخي د اختر غوندې نه دی، ځکه د خلکو اکثره سره پیسې نه وي، دغه یو روزګار کارخانې ټول سقوط دی. په هیواد کې له ټولو ناخوالو سره ګڼ شمېر افغان ځوانان د لوی اختر لپاره ځانګړي پلانونه لري او وایي چې غواړي د هیواد بېلابېلو سیمو ته سفرونه وکړي. بالکل والا پلانونه خو ډېر دي، خو چې هر چې بس خدای پاک وکړي همغسې ته به چکر ووهو. بس دا ډېر ښه کار سوی چې امنیت راغلی ده، د الله نه ډېر شکرګزاره یو. که نه پخوا تېر نظام کې موږ دومره په ډاډه زړه چکر نه سوی، والا اوس ما شکر الحمدلله ډېر زیات خوشحاله موږ له دې امنیت نه. که څه هم په هیواد کې روان بد اقتصادي وضعیت تیرو کلونو په پرتله باندې د دې اختر لمانځنه څه ناڅه پیکه کړې ده، خو له دې سره خلک وایي چې پلان لري له دې اختر څخه په ښه ډول باندې لمانځنه وکړي. د دوی په خبره چې اوس په ټول هیواد کې امنیت راغلی او کولی شي د هیواد هرې سیمې ته په ډاډه زړه سفر وکړي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.